کړی د فرانسې نه د بلجیم نه لندن ته پې راغلی نو ته والا ته خیرات وکې یو چا ته که نه اوس مثال د خبرېتانیا ته انۍ ته زه غوا واخلم او ته لمسی راجیګ شي ورته غوا خرڅه کړي او خپله په لندن ته راشي دا جایزه ده خو خیر ضرورت به وي دا یو ضرورت دی چې دوی زون په بسلای دا خزه دا گیم پلی کې چې دا خلک ریکوست راچی دا ول نه پلی کیږي ولا نه در پلی کیږي دا ویلې لایو شیر کې مګر ډبل ټیپ دا غوڅو جمعه پای کړی دا غوڅو جمعه شي دې کړی یار د شیدو پختنه مې نه ده کړې ته نه وچه غوا دې ورته کړی و کلنګ غوا دې ورته کړی و قبلار بغوا وا په دغه شان نه پوهېږم خو یو دانه غوا وه 95,000 افغانۍ مې ورته واخیسته خو داود ځای صاحب ویلکم څنګه یې قبیله ته ښه یې جوړې ولا شکر دی چې ته ښه وې شپې ورځې دې ښې وي ملګري انډیوالون دې ښه وي ولا الله احسان دی همدا اوس بالکل غوسکي ته نه دوبولي کېدای شي دا به یې روانه کړي ورته نه پوهېږم دا مشال ماته ویران غوندې داسې نه چې دا غوا د خپله نه یې غولي خو داسې زاویې سې ته ځین چې داسې بېلور دی وبې چې که جنبت کې دی خو خیر لمنې سره ورکلا کې دي ویس څه پاته ماته یې نه لګېږي شیرزاده نه بیا مشال سره لانجه مې په همدې د مالدس چل وکړه بېرته مې د غوا پیسې راکړه تېره جمعه یې را سره واده کړې وه لا اوسه پورې پیسې نه دي راکړې بیا هم محکمه کړه والا څه وایم دا خو عجیب رښتیا داود شاه رحمه الله لایف مفتي صاحب داود شاه ته یار جګه ځان په لوکړه مې د ښځه وغی ما نه ډارېږه غېږ ونیسه ما نه ډارېږي ما ورته بله ورځ زمری مې ویشتو بیرته مې لږ لږ اعتبار جوړ کړو خو بیا یو لایف کې ناست وم چا رانه پوښتنه وکړه وایي علیشا دې غولې مال واتساپ کې چې ګورم دا ناست اوس دا رامي ته ریکوست اچوم نه یې اخلي نور فالو کې دی راسره ریکوست مې نه اخلي ته مو ته غکه چې دی په لوکن ځای روخله مې مونه ورکه د دوړه نه ورتي د خلخونه او د علیشا د هغه سونیا شاه بیل اکاونټ دی او د هغه داود شاه بیل علي شاه سره فرند دو سونیا شاه بیل دی داود شاه بیل دی او د علی شاه د سونیا شاه چې دی 1,000 فالوورز دي او داود شاه 11,000 فالوورز دي دا خلخونه د غرت څنګه میګه بده ته د وبسله د نیوي سم میګي ان فالو کړیو ولا دا خو د سیارامیان دي کنه یاره که پاکستان داود شاه لري افغانستان هم هغه لري مشال لري یو وخت کې به هغوی پورې خندل وایي ګلخانان وایي سونیا شاه ته څه نه وایي او علي شاه ته څه نه وایي اوس موږ اوس چا پورې خندل هم نه شو هغه همداسې د مشال پیغور راکوي والا ته وایم ښه څه لرې که پرېږدي دایې ښه شو خڅه یې تا لپاره به عکس لرې کړه لرې که تا ملګری دی چې دومره سلون کلوم هم نه وایي سره بیا مې د تا کولو خو ملګری دی سره جګ ټیټ یو خځه د تا له خاطره به عکس لرې کړم داسې نه وي چې بله خطرناک عکس ولګوې داسې ایشو دا لږ څه ناڅه ګزاره حال دی ښه کلیله څه غورې دي تا ته ما میسیج وکړو تا بیا ما ته میسیج وکړه میسیج مې درته وکړم جواب ولاکه میسیج دی بالکل غلی وي چې دا غلی شه درویږي یې ورکې میسیج مې درته وکړو سلام مې درته ولیکلو بل وټساپ درته کړی دا وټساپینه مې لوګین شوي دي خاتم دی هغه خاتم دی اوس دا خو د ما ګناه نه ده نو ته ولې ما باندې دروغ راړی چې ولاکه دې کړی خو مو ته خو نه دی روغلی که نه دی وټساپ ته مو میسیج چې درته وکړو تو وټساپ میسیج مو ته نو ته خبر یم چې تا نه وټساپ لاګ آوټ شوی والله که هغه چې موبایلونه غلور نه یې وړل بس وټساپینه کې ختم شول هغه کې نه رښتیا غلو در نه ویې وړه تلیفون نه کسام دو طلپانی نا پاسپورټي نار چې پاکستان کې او خارخ مرض دي څنګه شو خلیله او رک شو شیرزاد کاکا دا په ګوره زه یو وخت کې دا باګرام کې د ما وظیفه وه بیا هلته ډېر مردارې میاشتې زه میاشتې چې چلوم ښه ما باندې هم دغسې خارخ لګولی
بیا ما بعد تا ځان سره یو رقم چاکو هغه به ما ګرځو باور په خدای وکړه په دې چاکو باندې به ما ځان ګرولو نو دا سرې وینې به رانه روان وې یعنې داسې وینې به رانه روانې وې بیا ډاکټر کوثر په نوم باندې یو دانه و په دې بورډ کې دا نیر نه نیر غاړې ته دغه ډاکټر کوثر ته چې ورغلم دا ډېر مخکې خبره ده 2005 کال او که 4 کال خبره وه نو بیا هغې سره روغه جوړ شوم زه د مېرمنې نه دې وي څه بچون دي وایي دغه ته غلې کولی دی بیا لارې شانه ده څه شی کوې دا مشاله ترور ده مشاله ترور مشاله ترور ده او جلدي ډاکټر و خلیله ګرمۍ سره څنګه یې ګرمۍ سره ته وایي زه والله ښه یم الحمدلله چې ته ښه وې شپې وعلیکم السلام دا پېژنې دا څیک دو نه یاسین خان د بله څیک دو د څانګې خو الله ښکلې جلکۍ وي دا نه ناوې چې واده شي بیا ورسره خورنڼه ناوې سره ځي که نه سهار کې چې بیا کوس ګوري چې وینه ته یې راغلې که نه ای واده په شپه ټول ډبل ټیپ لایف شیرینګ ملګری چې څومره مینهوال دی وعلیکم سلام وعلیکم سلام ما که لرې کا شهرزاده خدای ته وسویلی خفه کوې مشال ښه سړی ده دا خو زه یې بلاک کړی یم پیسې مې نه راکوي یاره اوس یو چا سره ښه وکړه ښه یو چا ته تنګه کې لاس ورکړه او بیا در سره واده وکړي د یوې میاشتې په هغې باندې یو نیم کال وخوځي او چې بیا زنګ هم ورته وایي بلاک کوي دی نو داسې خوند کوي خدا اندای تو څه ملګرتیا دو بیا دا نمونه ما که لرې که خدای ته وکړه دا خو د ما ملګری نه دی و ماشاءالله اوس په دې خو نه شو چې زه یو چا سره لایف کې کېناستم دا د ما ملګری شو نه دا خو د ما ملګری نه دی والله ښه دی حمیده بچکه دلاته دای نوستی ننه پیلم کسی خو چرا روان یې داسې وظیفې ته روان یم د مشاله د مشال عکس تاره که د بلې وخت ولا ښکلي جلکۍ وي چې مشال نه پوښتنه کړې وای چې چېرته ځو د بلې لایف مې وعلیکم سلام ځکه موټر ته ناست یم سره مایل موټر ته ناست یم لایف مې بیا بندېږي که نه د مشال به لرې کړم بل به ولګم خیر دی غان شرداز شو چې چېرته لړلې تپلې کورې نه وي تو کې سار غلط شو دا داسې شو بس چېرې روان یې وظیفې ته روان یم بس وعلیکم سلام سمیع ته د سلام ورسېږي حمیدالله کا مالا دا وظیفې ته روان یم ګفټینګ د پرې خبرې یخی دی شهزاده غریب شوی خو نه وي کرزوړی څه دارو خوستېدو ولا داسې دا خو ما سره اخ زه وارننګ یې راکړو زه ما باندې دی تا باندې نه دی 10 دقیقې بعد ښه څه نشته مشکل څه ختمېږي داسې ده قلیله د کم پیسو خبره هم نه ده خو داسې ده چې ګفټینګ فایده نه کوي که نه یاره چا ته هم چې کړی بېرته موږ د کنځا کړې په شمول د تا تو دا ښځه روکړې وي چې وي سر نه ده ته ډزاوې وچ په ناکه زونه نه ډزاوې چې مو دې ته کړې وي درغېږوې مې ولا چرنې ثبوت کې چې موږ کنځل دې ته کړې وي چې کونه کونه شاټ مې دې سالې کولی نه وي انې یو ورځ توریان ته ور وختې چې تا ورته چې دلته کنځا وکړې ویې ډزوئ هغه خو ما خو ګاډ شه کنځله خو هغه مو نه دي ورته کړې مو خو نه مو په خوله دې ورېدلې دي تو هغه مو ته په خوله کې کیلار ګنډلې وه تو اسه تیرای کړو ټیم پسای کړو ما ټیم پسای کړو نه خو ما خو کیله خوله کې در کړی ما خو کپ در سر لګولی نو ما خو کنځا نه یې کړې زه خو دا لکه مشال سره ګپ لګوم تا سره مې هم ګپ لګولو خو څه نشته مشکل دومره وړیکه زړه ماله ولاکه مو خو کنځلې دې ته کړې مو یې خپله خوله نه زیاده نه دي هغه کلیله ما سره ډېر غټ سړی زه په دې شیانو باندې نه خفه کېږم چې دا ټول ټیک ټاک راته کنځا وکړم که نه ما ته را رسېدلی هم نه شي
خبره یوه صحیح او بله دا ده چې دا د شیشې تر شا باندې وروره ګله بدماشیانې دي او د هڅه شیشې جامه تر شا دا